کابل د تاجکستان سرحدي سیمه کې د دریو چینایانو وژل کېدل غندلي دي. بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د تاجکستان ختلان ولایت کې د 3 تنو چینایي اتباعو وژل کېدل غندلي او د یادې پیښې په اړه یې ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. اعلامیه کې راغلي چې په دې پیښه کې هغه کړۍ لاس لري چې په سیمه کې د ګډوډۍ او د هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ رامنځته کولو هڅې کوي. اعلامیه کې د یادې پیښې د عواملو موندلو په برخه کې تاجکستان ته د همکارۍ او ګډې ارزونې ډاډ ورکړل شوی دی. قربانیان د تاجکستان په جنوب ختیځ کې د شمس الدین شاهین په سیمه کې د کانونو د شرکت کارکونکي وو. بلخوا تاجکستان او پاکستان هم یاد برید غندلی او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې ژوره خواشیني ښودلې ده. خو په دوشنبې ښار کې د چین سفارت د غندنې ترڅنګ په یو بیان کې له تاجکستان غوښتي چې اړوند چارواکي دې وهڅوي چې د دغه برید په اړه بشپړه پلټنه وکړي او عاملینو ته یې سخته سزا ورکړي.